انا د لس روژې خوړلې دي د میاشتې نه جوړې د اوسم مریضسته روژه به خوري که نه به خوري ګورې د حیض د ناجوړۍ زیاده سے زیاده مده چې د لس ده کم سے کم درې ده که د لسو پورې مثلا د یو ښځې زړه ناجوړي زوړ عادت یې اووه دی یا اته دی یا پنځه دی یا شپږ که چیرې د دې ناجوړۍ در عادت واوښتله نو دا به د لسو پورې انتظار کوي که ناجوړي د لسو پورې وله نو خو د لسو پورې به دا روژې نه نیسي که ناجوړي د لسو واوښتله بیا به دا روژې هم نسی مثلا دا روژې به نسی او دغه د درې ورځو چې کم د دې زوړ عادت څو اووه ورځې دا درې ورځې چې دې لمونځونه قضا سوي دا به هم راګرځي هسې په ناجوړي کې لمونځ نه راګرځي ځکه دغه د اوومې ورځې څخه د دې ناجوړي استحاضه سوې ده یعنې استحاضه کې خو به دا لمونځ کوي نو د درې ورځو لمونځونه به هم راګرځي او د لسو ورځو سبات کې به روژه هم